نبی علیہ السلام څلور څیزونه چېرته نه دي پرېښودلي، یو د سهار سنت دا نبی علیہ السلام همیشه کړي. بیا تپوس وشو چې دویم یې څه نه دي پرېښودلي، وی په هره میاشت کې به نبی علیہ السلام 3 روژې نیولې. دې ته ایام البیض وایي، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه. په بعض روایتو کې څوارلسمه، پنځلسمه، شپاړسمه. په دې 3 ورځو کې د سپوږمۍ پړق وایي ډېره زیاته وي. د دې وجه نه دې ته ایام البیض وایي. که یو سړی خامخا نفلي روژې نیسي په میاشت کې نیسي نو دغه روژې نیسي. او دا ولې وجه څه ده چې په هره میاشت کې سړی 3 روژې نیسي او د انسان یو عمل په نسو بدل دی، نو چې روژې 3 شوې او هر عمل په نس دی نو د میاشتې ثواب شو. د دې داسې شوه چې دی په هره میاشت کې 3 روژې نیسي لکه دی چې ټول عمر د روژې نیسي. خوش قسمته خلک وګړي وایي پټ د منظرونه نه خالي کېږي نیسي به ما خو پرځو ته وارخطا شي. پرځو خو چې کله ختمې شي اول خو چې ختمې شوي نه نو هر یو د بل نه تپوس کوي څوک وشو او بیا ورته وایي چېرته په ژوند ژوندی وی بوزه مې ولیدې مړ شو خدای دې غر کړه. او بیا چې د اختر یوه ورځ وشي بیا ورسره هم خبرې نه کېږي، وایي بلې روژې ته یوه کمه شوه نو دی د بلې روژې نه پرانسته. عبادت موږ دونه په سر راغستي یو. زموږ بعضې نه عاجزانان ملګري یوه خبره کوي، کله کله ملګرو ته وایي راځئ چې مونځ وکړو، وایي دا یو بوج دی چې ختمېږي، دې نه به ځان ساتئ. ګناه دی، مونځ بوج نه دی، مونځ د الله سره خبرې دي، مونځ د الله سره کلام دی، په مونځ باندې الله خوشحالېږي. او نبي علیه السلام فرمایي زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی او ته ورته بوج وایې. او چې کله به نبی علیه السلام ستړی شو نو بلال رضی الله عنه ته به وایي ارح لنا یا بلال، بلال موږ ته مه کړه. یعنې دا خو د مانځه ټیم دی او بلاله ته لوطي ابه پاڅېد بانګ به شروع وکړو. نو نبي علیه السلام وایي زه چې مونځ وکړم زه دمه شم. او دا قاعده کلي هم ده، کوم سړی چې د مانځه عادت وي او د هغه نه مونځ پاتې شي نو د ده داسې مثال یې لکه د ده نه چې څیشه ورک شوی بلکل ستړی ستومان، خو کله چې دی اودس وکړي او مونځ وکړي دی داسې ښایسته په ارام باندې شي هلکه وایي دمه شو دی اوس دمه شو. بهرحال دا خو د مانځه موضوع ده، په دې به یوه ورځ بحث کړو. خو ما وی نبي علیه السلام څو کارونه نه دي پرېښودلي، یو د سهار سنت، دویم 3 روژې په هره میاشت کې هغې ته ایام البیض وایي. دریم د لوی اختر اولنۍ عشرې 10 روژې، 9 روژې راځي، 10مه خو د قربانۍ ده. خو دا نبي علیه السلام نه دي پرېښودلي، دا ویلي وی. او قرآن په دې باندې قسم کړی الله وایي والفجر ولیال عشر. وایي انسانه ته ودی الله وایي زما دې په سهار قسم دا د ناصې لاړه ولیال عشر هغه 10 شپې ورځې نه هم لاړه ته ودی. واللیل اذا یسر دا سهار کو شپه د ناصې لاړه ته ودی. الو ارمان سړی له ورشي دي سړی بیمار شي. او ځوانان دې یاد ساتي کم کس چې په ځوانۍ کې ډېر عبادت کوي، نفلونه کوي، روژې نیسي، او چې کله دی بوډا شو بیا نشي نیوی صرف فرض لمونځ کوي، الله فرشتو ته وایي دا نفل ورسره ټکي هسې لیکي. ځکه ته په ځوانۍ کې کولی شو اوس نشي کولی. زموږ ځوانان خو سنت نه کوي، سهار سنت پرېږده، د ماسپښین اوس چې لمونځ وشي یوه منډه وایي، دویم سلام اکثر په وار کې ګرځي. د جمعې سنت نه کوي، د ماسخوتن سنت نه کوي، د ماښام سنت. دلیل څه دی؟ وایي په عربو کې نه کوي. عربو څه دلیل خو نه دی، عربو د ابو جهل اوس دلیل خو نه دی. کا چېرته بره په شیخان کې پیدا شوی عرب څه دلیل خو زموږ دپاره نه دی. د ابراهیم علیه السلام ته چې دا شیطان ښکاره شوی او دا چې په سوات کې که دا په مینا کې دا خو څه دلیل نه دی. عرب چې یو کار کوي زموږ دپاره دلیل نه دی، زموږ دپاره قرآن او سنت دلیل دی. عرب خو ډېر کارونه
نبی اسلام دا نه ویلي چې عربیان کم کار کوي تاسو به کوئ، نه نبی اسلام وايي ما انا علیه و اصحابي، زه او زما صحابه چې مکه باندې طریقه خبر د دې نور لیزای او شرح دا غیر کلی دي. کم سړی چې فرض کوي سنت نه کوي، نبی اسلام فرمایي چې زه به د قیامت پر سپارښت نه تاسو ما سنت نه کړی تاسو سپارښت څه. دویم دا سنت ملګری خامخا کوي، قیامت په ورځ باندې الله فرشتو ته عرض وکړي، فرشتو د دې انسان اعمال وګورئ. فرشتي وایي اے زموږ ربه اعمال کم دي، وای ګورئ سنت وګورئ، نفل وګورئ، واجب وګورئ، هغه وردا فرض پوره کړئ. که سنت کړي خو پوره بشي، که نفل کړي خو پوره بشي، او که سره کړي نه څه پوره کوي. دیو جن امام بخاری رحمه الله عاشقی لیکلی دی چې سنت مکملات د فرض دي، په سنت سره الله فرض بیا په قیامت کې پوره کوي. ملګری دا سوچ نه کوي تخت دی نه د جمعه نه یو 2-3 منټه کې زیاتې بلګي چرته. دویم په خلکو دی اوړي نه شاته دی ملګری مونږ کوي نو هغه مخ کې نه زی نور لزا ذکر کړی دی. حدیث د نبی اسلام په حاشیه کې ذکر کړی دی کدی سړی ته دا پته وي چې زه د مالګزار په مخ کې زم د دې ګناه نه خبر وي دی به څلوېښت کاله ولاړو خپل ورته درلو، ځکه د خالق او د مخلوق رابطه کټ کوي، ځکه هغه ته فکر شي کنه چې چلو شو. شیخ صاحب لیکل شیخ زکریا صاحب فضائل اعمال کې هغه وای دا تعلق د عشق سره ساتي، لکه وای عاشق او معشوق ولاړ او کمانځ کې بل ودرې نو دې په اړه کې وڅ دی دا وای د خپل خالق سره د رابطه کې دا بل کې په منځ کې زیو راځي. مو ودرېګا صبر وکا انتظار وکا په دې ځای کې بیا ودرېګا چې بل ملګری به پر سنت کې او نه پد کې په دې ځای کې ودرېږي چې دا په مخه څوک نشي څه زمون کوم ګناه کړ مو باغ ځای کې سنت کو چې په منځ کې ولوي نو دا خو بیا تم ګناه ده. نو دریم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه لس روزي چې نه دي پرې خودلې کم چې د ذوالحجې د لوی اختر څلورم نبی اسلام د آسان روزه د محرم عاشوره چورته وي. حضرت حفصه رضی الله عنها دا نبی اسلام نه پرې خودلې خو ما تاسو ته وی نبی اسلام وی دا یو روزه چې نسی صرف د لسما دا به يهودو دیوا نو نبی اسلام دی یو بلنی سي یا به سره نه هم یو ځای کوي یا به سره یو لسما یو ځای. شاه ورشاه کشمیر رحم الله دیوبندی لیکلی هغه وای یا به سره لسما د لسمې سره نه هم یو ځای کوي یا یو لسما وې درې وړو سره درې وړو چې حساب دی برابر شي حساب به کارش